الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. د اسلام او د دین او د کتاب او سنت متبعین او مسلمانانو ورونو یو د خیر او د برکت او د عزت او پیغام تاسو ته وړاندې کوم چې د دین الله ټول امت مسلمه ته فائدہ ورسي او رب العالمین مالم په آخرت او قبر او حشر کې پکار کی. هغه دا دی چې د الله د عبادتونو نه یو لوی عبادت هغه دعا ده او رب العالمین دا وعده کړی دا چې ما نه وغواړئ چې زه دعا قبول کم. او دا دعا د دومره اوچت شان والا ده چې امام ترمذی ابو داود یو حدیث راوړی دی او شیخ البانی صاحب د صحیح ترمذی کې صحیح کړی دی. جناب نبی کریم علیه السلام وی الدعاء هو العباده، دعا امدغه عبادت دی. او بل روایت کې دی چې دعا د عبادت مغز دی. اوس دې سوچ منګ او تاسو له پکار دی چې منګ او تاسو دعاګانې کوو، زمونږ دعاګانې نه قبليږي. الله خو د انسان دعا کله سمدستی قبول کی، کله ول اخرت ته دغه کی دا رسته کی، او کله کله الله د دې په وجه د نه مصیبتونه د پکی. خو صحیح حدیث ته ان شاء الله زی رستویم چې رب ډیر حیاناک دی او د الله د حیا نه ده چې څوک الله تعالی سوچت کینو الله ول سونه خالی نه پریدي. خدا د دنیا یو نظام دی. ډرایوري باغ څوک چې هغه ته گاډي چل یادي، ډاکټري باغ کوي چې ډاکټري، نقشه باغ جوړی چې انجینیری، لكل فن رجال. نو دغه شان لكل فعل اسباب، هر کار له شریعت اسباب ذکر کړی دي. نو دا یو موضوع نن زما ذهن ته الله را چلی و د سفر باندې تلو مالې چې د فائدې د مقصد د مرګرو د پاره یو چې هغه کوم اسباب دي چې دا غي په وجه الله رب العالمین زموږ دعاګانې قبول کړي او الله دې قبول کړي. زمونږ لوی اصلها غ دعاګانې دي. یو سبب او یو دعا ادب داده چې دعا کوونکی با عقیده د توحید د الله ربوبیت او الوهیت او اسماء او صفاتو کې په توحید باندې د سړو ډکی او دبا اقرارم په دې توحید باندې کړی، د الله په طاعات او تابعدارانو برواني او د ګناهونو نه بسان بچ کړي. نو بیول رب العالمین دعا قبلې سورته بقره او آیات کې دې ته اشاره ده، وای دا سالک عبادی عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دویمه دا پیدا ده چې دا څوک دعا کوي نو دا په دعا کې اخلاص کوي. اخلاص دا ډېر یو مهم شی دی چې هغه صحیح نیت دی. الله سورة البینه کې وایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. دایته حکم د دې شوی چې د الله بندگی وکي او د رب د بندگی چې کوي نو دې کې به اخلاص وي. دریم شرط دا دی چې دا انسان سوال کوي د الله نه دعا کوي نو اول به د الله اسماء الحسنا وي، د الله د نومونه به وي. لکه نبی علیہ السلام به دعا کې ویلي یا رحمان الدنیا ورحیمهما، یا الله یا رحمان یا رحیم. قرآن کې آیات د سورته اعراف کې ولله الاسماء الحسنا، د الله خیسته نومونه دي، فدعوه بها، د الله په نومونو دعا وکړي. څلورم دا دی چې څوک دعا کوي نو اول به د دعا نه مخکې په الله باندې ثنا او صفت وایي، اے الله، اے رحمان، اے رحیم. دا ترمذی کې د فضاله ابن عبید رضی الله عنه پر روایت کې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم وی کله چې دعا ته کېنه نو اول د الله حمد ویوا. او بل ادب پکې دا دی دعا کوونکې د حمد نه وروسته باید چې په امام الانبیاء محمد رسول الله باندې درود وایي. دا درود ویل دام د اجر او د ثواب د جمع کولو یو ډیر لوی چیز دی. کله چې انسان په نبی علیہ السلام درود وایي الله په لسل رحمتونه را لېږي. امام طبرانی په الاوسط کې یو حدیث راوړی دی. جناب نبی کریم علیه السلام وایي هر دعا دا د اسمان او زمکه مینس کې بند دی تر څو چې په محمد رسول الله په دې باندې درود ویل شي به دا آزاد شي.
د صحیح الجامع کې امام سیوطي صاحب هم راوړی دی. شپږم ادب د دعا دا دی چې څوک دعا کوي نو قبله ته به مخ کوي. امام مسلم صاحب د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت راوړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله بدر کې دعا کوله نو قبله ته مخ کړو او دا ویل اللهم آتی ما وعدتنی اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض رب العالمین هیڅوک به بندگیونه کی الله. بل ادب دا دی امام ابو داود راوړی دی چې دعا کینو الله تعالی سوچته. او در سلمان رضی الله عنه روایت کی دی چې سلمان فارسی وای او دا د صحیح ابو داود کې دی چې ان ربکم تبارک وتعالى حیی کریم، ستاسو الله ډیر حیاناک دی. یستحی من عبده، الله له بندنه حیا ور دی. اذا رفع یدیه الیه، چې الله تعالی سوچت کی ایردهما صفرا، چې الله ولله سنه تشو خالی را واپس کی. دا شیخ البانی سے د صحیح ابو داود کې دا روایت صحیح کړی دی. نو بس دا د لاسونو دا خېټي چې دي دا بسمان طرف ته کی او د الله نه به دعا وغواړي. او رسول الله علیه السلام ویلي دي اذا سالتم الله فاسالوه ببطون اكفكم ولا تسالوه بظهورها. لاسونه بنسکوراوي نه، لاسونه باندې غلط نيسي. او زما ورونو بل د دعا ادب دا دی که څوک دا غواړي چې زما دعا قبول شي دته به پوره یقیني په الله باندې چې الله زما دعا قبلوي او دته به د زړه حضور می. یو حدیث کې راغلی دی د الله نبی علی السلام وی د الله نه دعا وکي وانتم موقنون بالاجابه، چې تاسو دا یقیني چې زموږ دعا الله قبلوي. او واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، ترمذی کې دا روایت ده. او دې باندې پوښتنه چې الله د بے پروا سره نه دعا نه قبلوي. بلدار چې څوک دعا کوي نو رب العالمین د دنیا او د آخرت سوالونه کوي. ډیر کوشش په دعا کې کوي، تلوار په دعا کې نه کوي. حدیث کې راغلی دی د بخاری روایت ده چې د الله نبی علی السلام وی الله د بنده دعا قبلوي چې ترڅو تلوار نه کړي یا د ګناو د صلی رحمت د ختمولو دعا نه کړي. او بلدار چې څوک دعا کوي نو د به یقیني پته باندې چې زما الله قبلوي. اے الله زمنګ ترابه زمنګ بل د جړا زین نشتا د فرید سیم نشتا ده. نبی علیہ السلام وی دسه دعا باندې کې چې اللهم اغفر لي ان شئت، الله کې د خوخی بو می بخا، اللهم ارحمني ان شئت، بلکې وليعزم المساله، الله نه پتلا ک باندې وغواړه. یو لسم دار چې الله ته دعا کې د الله نه تضرع او خشوع باندې به کې د الله سره د مینه یو د الله نه یریږي بم یو. الله قرآن سورته اعراف کې دا شرط ذکر کړی دی. او سوره مریم کې الله رب العالمین دا ویلي دي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو روایت کې یو بل شرط هم راغلی دی چې کله ته دعا کې او مهمه دعای بخاری او مسلم کې روایت ده نو دا بدریسل کې اے الله دا کار را لوکي، یا الله دا را لوکي، یا الله دا را لوکي. لکه رسول الله خیره کړي وي اللهم عليك بابي جهل بن هشام وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عقبه واميه بن خلف وعقبه بن ابي معيط. دا په نوم یاد کړیو. او بل دا دی چې څوک دعا کوي هغه به حلال خوري، جامع به پاکي، خوراک به پاکي. امام مسلم کې د ابو هريره رضی الله عنه یو روایت ده چې الله مؤمنانو پیغمبرانو ته ویلي چې حلال خوري او کم سړی چې هغه حرام خوري سر به ببري اسمان ته به الله سوچت کړي رب العالمین دعا نه قبلي او څنګه به قبول شي ځکه د خوراک څخه ټول حرام ده. او بل ادب د دعا دا دی چې دعا به په پټه کې چغې به کې نه وي. الله رب العالمین وی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، الله راو بلی پاجزی باندې او په پټه باندې. او د زکریا علیہ السلام دعا کې الله وی ادنادا ربه ندان خفیا، کله چې د رب نه دعا کړو په پټه باندې دعا کولا. زمورو ډیر مهم شی دعا کې الله ته عجز دی، ډیر مهم شی دعا کې رب العالمین تخپل اعمال صالحه پیش کول دي. ډیر مهم شی دعا کې حلال خوړل دي. او ډیر مهم شی دعا کې دا دی چې انسان په خوشحالي او په راحت کې الله رب العالمین یادي. الله دې زموږ دعاګانې قبول کړي د ځانونو لپاره او د ټول امت مسلمه لپاره. او رب العالمین دې زموږ ناراضي شي او الله دې زموږ دعاګانو کې قوت او اثر پیدا کړي. الله دې موږ
پچا ظالمان نه ګرځي. رب العالمین د مظلوم دعا ډېره ښه قبلوي. او زمونږ الله دې زمونږ نه راضي شي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.